سلامونه دوستانو، ګوټن مورګن، سحر مو بخیر. راځئ چې په الماني ژبه درې جملې جوړې کړو. د حالات مطابق جملې دي. فعلا دلته ډېر زیات تیز باران وریږي. دوستانو، یو باران وریږي، موږ په الماني ژبه کې وایو اس ریګنټ، مطلب باران وریږي. او کله چې موږ وایو ډېر تیز باران وریږي، بیا دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: اس ریګنټ ان شټرویمن. Es regnet in Strömen، یعنی ډېر تیز باران وریږي. بله جمله وایي: زه باید ریلګاډی ونیسم، یا باید ریلګاډي ته ځان ورسوم. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي: Ich muss den Zug erreichen. Ich muss den Zug erreichen. او بیا بله جمله هم وایو: لا د مخه ډېره ناوخته ده، مخکې له مخکې را ناوخته ده. دا جمله بیا په الماني ژبه داسې وایو: Es ist schon zu spät. Es ist schon so spät. دوستانو، کمنټونه، لایکونه مو هیر نشي، فالو مو هم هیر نشي. کولی شئ اکاونټ ته فالو کړئ او ستاسو لپاره دغه ښایسته د الماني ژبې اصطلاحات، جملې او ډېر څه جوړ کړم.